په واتس اپ کې تاسو ګورئ موږ چاته میسجونه سینډ کو پکچر ورته سینډ کو واپس ته موږ ډیلیټ کو هغه سره بیا ملته کې سیو شوی بیا موږ بس واپس را سینډ کی یا هغه اپلاین وي او موږ ورته میسج سینډ کو او بیا واپس ډیلیټ کو چې اپلاین دی واپس کله انلاین راشي هغه میسجونه هم کتلی هغه فوټوز هم کتلی دا سره سیو راته موږ سره دا سوچ کو چې چاته سسټنټ کو د بسین کی موږ ته واپس ډیلیټ کو بیا هم دا سره ته سیو راته وي دا خیر څنګه کیږي کوړه د لپاره داخله یوز کوي د واتس اپ موږ نارمل یوز کوو واتس اپ بزنس دا واتس اپ افیشلی ورژن دی ادین اخو چې څونه دي داخله یوز کوي جی بی اف ام ګولډ تاسو نور قسمه موډډ واتس اپ چې هغه ډېر زیات خطرناک وي ګور کم کس خپل موبایل کې جی بی اف ام ګولډ دا واتس اپ ډاونلوډ کو انسټال کو مطلب دا فول د موبایل هیک شو اوس کده جی بی واتس اپ والا د خپل سروري هغه مکمل هیک دی او کوس د انسان سره جی بی واتس اپ ته دغه سره گیم چیټ سره کوم دغه سره زماغه چیټ هم هیک دی هیک د مطلب کته کیږي مکمل ټوټلی هغه وی کیږي د جی بی واتس اپ ټیم بالکل په اسانه سره راکته شي خو چې کوم کس سره پرسنل د جی بی واتس اپ انسټال کړي دغه موبایل چې کوم دی دا ټول د جی بی واتس اپ ولا پلاس کیږي کدا دغه ګیلری اوپن کړي موږ ته ایکسس الریډي ور کړي کار کیمرا اوپن کړي مایکروفون مایک اوپن کړي سم د کس موبایل کې کوي دا کول شي نو کم خلک چې جی بی ګولډ اف ام دا واتس اپ ډاونلوډ کړي دا یوز کړي بالکل دا ختم کړي بل زه تاسو خلکو ته دا ټول ماته انبوکس ډېر شي مسجونه راځي چې اوس موږ سو کو چې تم پکچر سینټ لاګي سیو کړی دي ډېر د خبر راځي چې دا ویډیو جوړم نو چرته کې هم تاسو پسره کې دا وي چې زه انسان ته پکچر سینټ کوم میسیجز کوم او دا کتونه پس ته ډیلیټ کوم دا سوچ چرته ما کوئی مسند کوي ځکه چې زړه خلک دغه جی بی او اف ام او دا واتس اپ یوز کی او په اس طریقې نه ډیلیټ کیږي هغه سره استور سره وي نو هغه تاسو یو پرسنټ کې هغه شپې ودول نه وي او تاسو پکچر سینټ کړه اثر را پاسې دي ته واپس ډیلیټ کړلی هغه سره هم بیا کته شي ټول کته سټیټس اپلوډ کړي ته واپس ډیلیټ کړي د جی بی واتس اپ والے ډایرکټ کته شي بیا په هغه ته ډیلیټ کړي ډیلیټ کېدونه پس هم کته شي نو دا جی بی اف ام او دا واتس اپ چې څوک یوز کوي میوز کوي او کم خلک چې واتس اپ یوز کوي هغه ته هم احتیاط کوي کم خلک چې دا واتس اپ یوز کوي ځکه خلک یوز کوي د پته نه لګي دا غي سره خلکو سره په چیټینګ کې احتیاط کوي چې دا پرسنل انفارمیشن مور کوي چې تاسو بیا غواړئ چې په تور سره ډیلیټ کو نو ویډیو ډېر امپورټنت ده خپل نور سره شیر کړئ خپل مرګري هم منشن کړئ چې هغه هم د دې خبرې خیال وساتي ان شاء الله ملاقات کی په بل ویډیو کې دی له پامه